دوستانو، راشد خان د شاپور زدران په اړه باندې وروستۍ مرکه کې څه ویلي دي، بشپړې خبرې په دغه ویډیو کې را سره واورئ. پرېنږدي. شاپور الله دې وبخي. اوس یو داسې اتل چې همیشه افغانستان ته ویاړونه راوړي دي، نه یوازې ویاړونه د افغانستان دپاره، خو څومره هم چې ما ورسره وخت تېر کړی، همیشه به یې په خوله باندې مسکا وي، همیشه به یې چې څوک به هم ورسره و، کله به هم خفګان ته څوک نه پرېښوده. د ما کرکټ شروعات چې اول ځل د افغانستان ډومسټیک ته راغلی وم، شپږیزې ته، شاپور زدران زما کپتان و، او په هغې وخت کې زه ډېر زیات تشویق کړی وم. همیشه به یې ما ته ویل چې تا کې ډېر زیات استعداد دی او په ځان باندې خواري وکړه، محنت وکړه. نو دا کله اوس چې د تابوت ورته په اوږه کېښود، څه احساس دی؟ هغه ټول یادونه چې ده سره موږ تېر کړي دي هغه به ذهن ته راتله، روان به په دې ځای کې وم، خو زما ذهن کې ټول هغه خاطرې وي چې ده سره موږ تېرې کړې وي. او دا تېر ځل د اخري وار چې زه آی پي ایل په منځ کې ورغلم، نو دننه خو غیر اول ور پرېښودونه، ځکه چې دی په داسې حالات کې و چې موږ ته اجازه نه وه، خو تنها 10 دقیقو دپاره اجازه وه. نو چې ورغلو سره کېناستو، نو ده موږ ته هېڅکله هم دا نه ظاهروله چې زه مریض یم او زه سخت مریض یم. ښه صحیح راجیګ شو، خو کېناستو سره زه هم نبي و، او موږ د اجازه یې راکړې وه 10 دقیقو دپاره، خو تقریبا داسې 40 دقیقې ورسره زه کېناستم. نو دې وخت کې هغه ډاکټر نفر راولېږل چې دوی ته ووایه چې ستاسو وخت نور پوره شو. نو ده چې هغې وخت کې په هغه هلک باندې څومره غوسه وکړه، هغه هېڅکله هم د ما زړه نه وځي. هغه ته یې ویل چې دا باید ما سره هلته پاتې شي، نور هم دوی سره زه ډېرې کیسې کړم. نو ډاکټر د کور ودانې هغه خو موږ ټول پېژاندو لوبغاړي، نو ویې ویل چې زه خیر دی 25 دقیقې نیم ساعت نور هم ورسره کښېنئ. نو حالات هغې وخت کې ډېر خراب و شاپور حاجي، خو ده هېڅکله موږ ته دا نه شو کولی. پخوانۍ کیسې به یې کړې، پخوانۍ هغه به یادولو. ما ته به یې ویلې چې ستا د آی پي ایل یو میچ ما نه دی مس کړی، هر یو میچ دې ګورم. تلویزیونو ته مخامخ لګېدلی وي، ستا یو میچ ما نه دی مس کړی. نو کرکټ سره ډېره مینه لرله. په دې حالاتو کې چې دی پروت و، په خدای قسم ده به ویلې چې د افغانستان کرکټ به څنګه ښه شي، د افغانستان کرکټ به څنګه پرمختګ وکړي. د ده ذهن کې همدا شی و چې څنګه وکولو چې د افغانستان کرکټ یو داسې لیول ته ورسوو. نبي ورته هم ویله چې اوس ته د خپل صحت خیال وساته، انشاءالله کرکټ په الله خیر کړه. خو ده په هغې وخت کې هغې مریضتیا کې هم د افغانستان کرکټ غم ورسره چې څنګه موږ داخلي کرکټ ښه کړو، څنګه موږ نړیوال کرکټ نور ښه کړو، څنګه موږ د افغانستان خدمت وکړو. نو یو داسې ستوری چې هېڅکله هم په ټول عمر کې ما تر کله بده خبره نه ده اورېدلې، نه کوم لوبغاړي ته کړې ده. اکثر لوبغاړو به دوی سره ډېرې خبرې کړې، لږ لږ به تنګول، خو ده هېڅکله هم هغسې ریاکشن نه ده ښودلی، همیشه به خوله خندا وه. نو خاطرې ډېرې زیاتې دي، خو بس الله دې د هغه ته هغه دنیا ښایسته کړي او جنتونه نصیب شي. د موږ ټولو هیوادوالو ټولو نه دا هیله ده چې خپل دعاګانو کې یاد ساتي، او دغسې یو لوبغاړی بیا په هیواد کې راتلل په ډېره مشکلې په دغه سختو حالاتو کې چې افغانستان کرکټ کوم ځای ته رارسولی، د دوی هلې ځلې دي، زموږ چې دلته ناست یو د دې لوبغاړو هلې ځلې دي. بله دوستانو، تاسو د راشد خان خبرې اورېدې چې د شاپور زدران په اړه کړې وې. واقعا رښتیا هم چې راشد خان د شاپور زدران سره په یو لوبډله کې لوبېده، په بوس ډیفینډر لوبډله کې ورسره لوبېده. نو په هغه وخت کې دوی دواړه په یو لوبډله کې اوس کپتان هم شاپور زدران و. او کومې خاطرې چې ده وویلې په واقعا چې دا رښتیا سره یو ملي اتل کیسې وشوې، او د ملي اتل خبرې دا وشوې چې هغه بیا هم په دومره سختې ناروغۍ کې بیا هم د خپل هیواد په قصه کې و او د خپل کرکټ په قصه کې و. نو تاسو یې خبرې په بشپړه توګه باندې واورېدې. په اړه باندې کوم نظر لرئ په کمنټ کې راسره شریک کړئ.